تربیت د بچو په کومه طریقه باندې کوو او موږ له څه پکار دي په باب د تربیت کې. د اولاد تربیت دومره مهم دی او ځکه مهم دی د دنیا په څلور وانو ګوټونو کې چې څومره علما دي مشایخ دي دا ټول د میندو د پلارانو د تربیت نتیجه ده. نن سبا زموږ نوجوانان او خاص کر کې ماشومان په دې معاشره کې او زموږ په دې ماحول دا به څنګه موږ کولی شو چې هغې له موږ تربیت ورکړو، په څه طریقه له تربیت ورکړو؟ د اولاد د تربیت دپاره به موږ او تاسو قرآني او نبوي لاره اختیار کو. د بچو د صلاحیت او د اصلاح دپاره هر خاوند له پکار دي چې ښه ښځه پیدا کړي. الزوجة الصالحه یا المرأة الصالحه، نیکه بیبي چې کور ته راغله دا بچی به د مور او پلار د نیکوالي د وجه نه په خپله صالحه راځي. زموږ د معاشرې بدبختي دا ده چې موږ اولاد ته خیرې ډېرې کوو. نبي صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لا تدعو على اولادکم، تاسو اولاد ته خیرې مه کوئ. ولې؟ هسې نه چې ته د خیرې کې او د قبلېدلو وخت او خیرې به دې قبول شي. Don't forget to like and follow Rana Studio. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ناظرین و کتونکو، د رنا سټوډیو یو بل پودکاسټ ته موږ ټولو ملګرو ته هرکلی ویو او خاص کر کې موږ سره په نننۍ په دې پودکاسټ کې مېلمه فضیلت الشیخ عبدالله سلفي حفظه الله تعالی چې هغه نن موږ سره مېلمه شوی دی او یو مهمې موضوع طرف ته ستاسو ټولو مخ راګرځو چې هغه نن دور کې ډېر زیات ضرورت دی هغې ته، چې هغې ته تربیت الاولاد ویلی کېږي. د بچو تربیت او تربیت د بچو به په کومه طریقه باندې کوو او موږ له څه پکار دي په باب د تربیت کې. شیخ صاحب محترم، تاسو ته په رنا سټوډیو کې په خارالیس ویو او خوش آمدید درته ویو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. قدرمن شیخ صاحب، الله دې تاسو له اجر درکړي. تاسو او ستاسو سټوډیو رنا سټوډیو چې دا د ډېرو کلونو نه د مختلفو علماء کرامو مشایخو سره خپل پروګرامونه ریکارډ کوي او امت ته د خپل نوم په شانتې رڼا خورئ. دا سټوډیو د دې چې څومره همکاران دي، د کیمرو شاته ولاړ ملګري، نور د انجینیرینګ د برخې والا معاونین، ټولو ته د الله عز وجل په دنیا او آخرت کې ښایسته بدلې ورکړي او الله عز وجل د توفیق ورکړي چې دا پروګرام او دا سټوډیو همداسې جاري او ساري وساتي. مهرباني. شیخ صاحب، یو مهم سوال طرف ته ستاسو مخ راړو. د اولاد تربیت په اسلام کې ولې دومره مهم دی چې اسلام موږ ته د هغې بار بار ترغیب راکوي چې د بچو تربیت وکړي؟ مننه شیخ صاحب. د اولاد تربیت دومره مهم دی او ځکه مهم دی چې موږ او تاسو دلته ناست یو او دلته په دې سټوډیو کې د دنیا په څلور وانو ګوټونو کې چې څومره علما دي مشایخ دي دا ټول د میندو د پلارانو د تربیت نتیجه ده. که چېرته میندو پلارانو تربیت نه کولې نو امت به نن د علماو نه د مشایخو نه خالی وي. نو ځکه په اسلام کې د اولاد تربیت اهم دی او د مور او پلار ذمہداري نه بلکې فریضه ده چې امت ته علما پیش شي. د معاشرې نه غله، ډاکوان، سنیچران، شکماران، قاتلان دا په همدې طریقه باندې ختمیږي چې مور او پلار د خپل اولاد سالمه، پاکه او د قرآن او د سنت موافق روزنه وکړي. جزاک الله خیر. ماشاءالله. شیخ صاحب، که موږ وګورو نن سبا زموږ نوجوانان او خاص کر کې ماشومان په دې معاشره کې او زموږ په دې ماحول کې دا به څنګه موږ کولی شو چې هغې له موږ تربیت ورکړو، په څه طریقه له تربیت ورکړو؟ شیخ صاحب محترم، د اولاد د تربیت دپاره به موږ او تاسو قرآني او نبوي لاره اختیار کو. لکه څنګه چې د صحابه کرامو د اولاد، د تابعینو د بچو، د تبع تابعینو د اولاد ښایسته تربیت شوی و، په هغه طریقه به موږ او تاسو د اولاد تربیت کوو. د ټولو نه مهمه خبره اولنۍ هغه د اولاد د تربیت دپاره، د بچو د ښه والي دپاره
د بچو د صلاحیت او د اصلاح لپاره هر خاوند له پکار دي چې ښه ښځه پیدا کړي. ماشاءالله. الزوجة الصالحه یا المرأة الصالحه، نیکه بیبي چې کور ته راغله، که مور او پلار ډیره توجه نم ورکوي، دا بچی به د مور او پلار د نیکوالي د وجې نه په خپله صالحه راځي. بالکل. په سلفو کې یو کس دی ابو الاسود رحمه الله، هغه خپلو بچو ته ویل چې یا بچو احسنت الیکم حین کنتم صغارا وکبارا وحین لم تولدوا، بچو ما تاسو سره ښه کړي دي چې کله تاسو واړه وئ بیا راغټ شولئ او چې کله لا پیدا نه وئ. نو بچو ویلي چې زمونږ پلاره چې واړه احسانات دي معلوم دي، چې راغټ شو هغه معلوم دي، مونږ چې پیدا نو لا دنیا ته راغلی نو، تاسو زمونږ سره کومه خیر ښېګڼه کومه نیکي کوم احسان کړی دی؟ نو پلار جواب ورکړ چې بچو د پیدایش نه مخکې مې در سره ښه کړي دي، تربیت مې دله کړی دی، ښېګڼه مې کړې ده، هغه دا ده چې زه ګرځېدلم د ځان دپاره داسې ښځه چې ستاسو مور جوړېږي، اوس نیکه ښځه مې کتله، صالحه، دینداره، د ښه کورنۍ، تقواداره، باحیا، باپرده، د هغې په نتیجه کې هغه ستاسو مور شوه، تاسو نیکمله شولئ. نو یو سټپ اولنی قدم، اوس که په موږ او تاسو وخت تیر وي د ودونو، نو د خپلو بچو دپاره د زامنو، نوسو، وریرونو، خوریونو دپاره فکر وکړو چې کورونو ته داسې زوجې او بیبیانې راولو چې هغه د ښه کورنۍ نه، عالمانې، قاریانې، که عالمانې نه کم از کم د دینداره کورنۍ نه. دینداره کورنۍ څه ته ویلی کېږي؟ چې د کور د پردې ماحول برابري، کور ته هر څوک ځي راځي نه، د کور زنانه په بازارونو کې بې ځایه نه ګرځي، د کور زنانه لباس شرعي اغوندي. نو د داسې کور زنانه چې موږ کور ته راولو، که د زوی ښځه شي که د وراره شي، را روان نسل به په خپله شیخ صاحب جوړ شي. دویم قدم چې کله واده وشه، د هغې نه وروستو مور او پلار باندې بله فریضه د اولاد د تربیت دپاره هغه دا ده چې مور او پلار به دعاګانې شروع کړي. ماشوم لا دنیا ته نه دی راغلی، رب هب لي من الصالحین، او دغه شانتي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، داسې آیاتونه ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، نورو پیغمبرانو دعا کړې ده. موږ اولاد غواړو، زمونږ د معاشري شیخ صاحب کمی دا دی، نقصان دا دی، بچي ډېر غواړو، بیا خاص کر پښتانه چې یو نران بچي ډېر غواړو. څه دپاره غواړو؟ د تربورانو د مقابلې دپاره، د میراث د ساتلو دپاره، د جنګونو دپاره، د ملاتړ دپاره. خو څوک پکې دا دعا نه کوي چې من الصالحین، نیکان راکې او نیکمله راکې او ښه بچي راکې، واصلح لي فی ذریتي، یا الله بچي مې نیکمله کړي. امام فضیل ابن عیاض رحمه الله یو واقعه ما کتله. شیخ صاحب تاسو ته معلومه دی په خپل په ځوانۍ کې غل، ډاکو او ډیر خطرناک سړی تیر شوی. الله عز وجل په هغه باندې رحم وکړ. نو د یو بچی هغه ډیر زیات بد عمل و، غلم و، ډاکو و، خبره به هم نه منله. نو ده ویلو ما به هر وخت دعا کوله چې الله زما دا بچی نیکمله کړي. نو زما دا بچی ډیر بدو لارو ته روانو، په بدو حالاتو کې ډیر په بدو نافرمانیو کې مبتلا و. نو ما دا دعا شروع کړه، اللهم انی عجزت عن اصلاح اولادی فاصلحهم لی. یا الله زه کمزوری شوم، په والو نه دي، په ټکولو نه دي، په شړلو نه دي، په خبرو نه دي، په ډبولو نه دي، زه د دوی د اصلاح نه عاجز یم، الله تیراله اصلاح کا. نو هغه بچی مې الله داسې اصلاح که چې زما نه وی ډېر نیکمله او ډېر تقواداره دی. نو شیخ صاحب محترم، اولاد ته دعا وغواړو. زمونږ د معاشرې بدبختي دا ده چې موږ اولاد ته خیرې ډېرې کوو، غرق شي، خوارو پار شي، تباه شي، د ټرک لاندې شي، په شرمونو وشرمېږي. دا خیره څومره ډېره ده. همدقه زوی سبا جینۍ راوتښتئ، بیا د بی ډیره مافي. نو په شرمونو دی ونه شرمېده، ټوله فیملی خاندانو سره په شرمونو باندې وشرمېدلو. به ورته څه وایي؟ الله دې خفه که. نو چې هغه خفه مور او پلار مو سره خفه، کله ورته وایي د ټرک د لاندې شي، همغه چې جنازې وله کور ته راوړي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لا تدعو علی اولادکم، تاسو اولاد ته خیرې مه کوئ. ولې؟ هسې نه چې ته د خیرې کې او د قبلېدلو وخت او خیرې به دې قبول شي. پښتو کې یو ټپه خلک کوي، وایي ټپه داسې وایي
مازیګری د خیرې مکړه ته به د ناس خیرې کوي رښتیا بشي نه مور او پلار لګي خیرې کوي نه مازیګر ګوري نه د جمعې ورځ ګوري دا خو د قبلېدلو وختونه دي ته به په ناس کې لګي یا په غوسه کې به لګي خیرې به دې قبول شي نو د خیرو په ځای داسې ولې نه کوو چې یا الله دې عالم کا یا الله د نقاري جوړ کا یا الله دا منځګزار یې کا کم مور او پلار شیخ صاحب لږ به یې زه وایم چې راپاسېدل او تهجد یې صرف دې دپاره وکړه چې زما دا بچی په سمه لار روان شي صالح او نیک عمله شي کم مور او پلار د شیخ صاحب محترم چې هغوی چاته وویل چې زما بچو ته دعا وکړه کم مور او پلار دي چې په حرمینو کې بچو ته دعا وکړه موږ بچو ته دعا کوو یا الله دنیا پرې راووروه یا الله صحت وله ورکه یا الله روپۍ وله ورکه یا الله ښایسته ښځه وله ورکه دا دعا ورته کوو خو د صلاحیت او د اصلاح دعا ورته نه کوو نو شیخ صاحب محترم ستاسو د پوښتنې په جواب کې دویم سټپ دا دی چې دعا وغواړو د هغې نه وروستو دریم سټپ د اولاد د تربیت دپاره په مور او پلار باندې هغه دا دی چې کله دا پیدا شي نو د سنت مطابق د مراسم ادا شي په 9 ورځ باندې د سر وخریلی شي که هلکې که جنۍ څومره چې ویښته د هغه ویښتو د وزن مطابق د چاندي صدقه ورکي لکه زموږ استاسو په دې وخت کې ټولې 2-3 زره روپۍ به هم نه جوړېږي او که چېرته الکو د هغه د طرف نه عقیقه وشي شیخ صاحب محترم زمونږ په دې معاشره کې خیراتونه هم ډېر دي او د نوم او د رواج او د ریا دپاره غټ غټ دیګونه خلک پخوي خو د اولاد عقیقه څوک نه کوي چې دا یو سنت عمل دی نو د الک د طرف نه 2 مالونه حلال شي په هغې کې بهتر هم دا ده چې وړو مالونو کې ګډانو یا چیلیو کې په هغې کې نر او ماده به څه فرق نه کوي په غویانو باندې په میخو باندې نه ده په کار حتی الوسه د الک د طرفه 2 مالونه د جنۍ د طرف نه 1 مال بل په دې کې دا کار وکړو په 9 ورځ باندې اختیار الاسم الاحسن ښایسته نوم وګورو اوس لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به تپوس کو چې دې لارې څه نوم دی د دې لارې څه نوم دی نو یو ځای کې روانو چا ورته ویل د دې لارې نوم دی شعب الضلاله د ورکېدلو کانډو نبي علیه السلام ویل نه دا شعب الهدایه دا د هدایت لاره ده مثال یو زنانه راغله د هغې نوم دی بره معنا په ټوله دنیا کې د دې نه بله نیک عمله نشته نو د انسان کې کبر پیدا کوي ویې ویلې نه ستا نوم بره نه بلکې زینب شه داسې به نومونه بدلول بد نوم بد اثر لري که موږ او تاسو وګورو زموږ او ستاسو په دې علاقو کې په وطنونو کې بعضې ګنده خلک نو نوم یې صحیح ډیرانې دبنګې تورې او فلان کې چرسی فلان کې ولی نمونه بد دي دا سړی بد شوی دی اثر به ته په دې باندې خپل د نوم شوی دغه شانته شیخ صاحب اوس که چرته مونږ نمونه خسته کیدو په دې نمونه کې 2 نمونه خو چې په هر کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن دا 2 نمونه د الله ډیر خوښ دي عبد الله او عبد الرحمن او د دې سره په هر کور کې یو محمد پیدا کو په دې معنا باندې چې زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده داسې جنکو د پاره د صحابیاتو نومونه وګورو د تابعیاتو وګورو موږ به ګورو چې په ټي وي کې کوم نوم راغی په ډرامه کې راغی او یا کوم ځای کې اکټرو یا اداکارو هغه نومونه موږ راخلو ډیر نومونه موږ له راشي چیرې دا نوم څنګه دی هغه چې موږ وګورو نه په صحابیاتو کې شته نه په تابعینو کې شته دی هغه بلکې په ډکشنري د عربی کې نه ملاویږي نو هغه چرته د انډیا د فلم نه راغستلی شوی نومي یا د ډرامې نه راغستلی شوی نومي نو ښه نومونه ورته کېدو د هغې نه وروستو بل سټپ دا دی چې کله دا ماشومان بیا ختنه ده ختنه چې دی مور او پلار دا به د ډاکټر په مشوره باندې کوي د الک سنتګري ده د هغې دپاره شریعت څه ورځ نه ده ښودلې چې څومره ورځ ده خو د هغه ډاکټر نه مشوره واله اوس ډاکټران دا وایي چې دا په وړوکوالي کې ابتدایي ورځو کې صحت دپاره ښه ده بیا چې کله 7 کالو ته ورسېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اولاد ته مونځ وښایې په 9 کلنۍ کې او چې 10 کالو ته ورسېد مونځ یې نه کو ډب وله ورکه شیخ صاحب محترم 10 کاله خو به زه ویم چې دا ډېر ښکته دي زمونږ په کورونو کې د 15 د 20 کالو ځوانان پراته دي مونځونه نه کوي د سهار نه کوي د ماسخوتن نه کوي کورونو کې جنګونه دي بې برکتیانې د هغې اصلي وجه دغه بالمازان دي نو دا سټپونه دي شیخ صاحب چې د ماشوم ته په دوران د ماشوموالي کې ته به ورته امر کې شابس مونځ به پې زده کې د ابتدا نه د کله خبرو باندې راځي هغه ټیم نو ټیم په ټیم به تربیت همداسې ده بالکل نو دغه یو څو اهم سټپونه چې کله به داسې 7 کالو ته ورسېږي بیا به ورته امر وکړي بیا چې 10 کالو ته ورسېږي ښه جي
نو دغه سټیپونه اختیار کړی شي بیا د هغې نه وروسته د پاره ښه ښځه وکتلی شي د غلطو ملګرو نه راایثار کړی شي غلطو دوستانو سره پرې نه غوستلی شي ګورئ چې موږ او تاسو وګورو شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده هغه وایي واذا اعتبرت الفساد کته په دې معاشره کې عام فساداتو ته وګورې غله ډاکوان وایي د دې فساداتو ډیره نتیجه د مور او پلار د لاسه ده ولې مور او پلار د بچي صحیح تربیت نه کوي اوس د شپې ناوخته راځي شیخ صاحب محترم دا دې تپوس نه کوي چې ولې ناوخته رالي د زوی جواب صحیح ملګرو سره ومه نو ستا په ملګرو کې خو نه علما شته نه پکې صالحین شته یا به ټیک ټاکري یا به یوټیوبري یا به د فیسبوک والا یا به چرسي یا به جوارګري نو هغه مرګري به تاله څه فایده درکړي آیا روز موږ او تاسو په اخباراتو کې په سوشل میډیا باندې په نوره میډیا باندې راځي الک د شپې د کوره اوته او مړی په سین کې پروت الک د شپې د کوره اوته ملګرو سره او مړی بوري بند لاش مورې کې بند دی الک د کوره اوته د شپې واپس رانغه مړی په ادیره کې پروت دی دا ولې د غلطو ملګرو د غلطو دوستانو د وجنه نو د مور او پلار ذمہواری ده چې په اولاد باندې کړي نظر داسې څوکیداری وکړي زه دا خبره کوم مخکې به د خلکو ویلي چې خلکو به د لور او د خور ډیر خیال ساته حفاظت چې الله خیر وکړي لور مې پیغله شوې ده خور مې پیغله شوې ده اوس د هغې نه زیات د هلکانو خیال ساتل پکار دي خاص کر د هغه اولاد چې ګیرې نه دي راغلي زما دا خبرې د پښتانه اوري یا پښتنو تاسو ته سوال کوم منت درته کومه په نن سبا دور کې دکاندار ته چې بچی ورلېږئ بچی پویه کوي چې بچی دکاندار ته دننه بننه نوځي دا به ته بالکل نه کې چې د هغه داخل ته ورشي همدغه شانتي ستا د سر نواله تر خپو پورې دا بدن بچی چې دې سره څوک لاس ونه لګي په داسې طریقه باندې موږ اولاد څکو پویو کو ابل ورځ مې شیخ صاحب محترم د یو مور جړه واورېدله په دې میډیا باندې ډیره مشهوره راغلی ده هغې جړلې چې زما بچی په نشو کې مبتلا او بې کوم هسپتال کې داخل کړی دی د نشیانو په هسپتال کې د هسپتال مشرانو د هغه سره بدفعلین یو نور ډیر غلط کارونه کړي دي نو د غلطو کارونو په نتیجه کې هغه الک لاړو اجړاګانو ته خواجه سراو سره یو ځای شو اوس د هغه نه اجړا جوړ شو شکل د اجړاګانو لباس د اجړاګانو ولې هغه زما عزت خو ختم شه زما حیا خو اسم لاړه ختم شوله ما سره خلکو هغه څه وکړه چې هغه د انسان سره او د سړي سره نه کېږي نو ګورئ زما مسلمانانو ورونو اولادونه موږ ټول لرو د اولاد پسې وګرځئ د زامنو پسې وګرځئ چې ستا بچی د ګیرې لا نه ده راغلی ورته ووایه نه د دوستان منم نه د انډیوالان منم نه د ملګري منم نه به د چا بیټکه حجرې لځي او نه به خپل بیټکه حجرې له ملګري راولي ملګري به ته اله پیدا کې چې کله ستا برې ته وګیره راله واده دې وکړه دې نه معلومیږي شیخ صاحب ستاسو د سوالونو کوم چې تاسو تفصیلي تربیت په باب کې مونږ ته گفتگو وکړه دې نه دا معلومه شوله چې ته به بچي سره وختن په وختن باندې محاسبه کې شاباس معنی د هغې د ورځې حساب به ورسره هم کې بیا د میاشتې به ورسره هم کې د سکول به ورسره هم کې د مدرسې به هم کې معنی د ماشوم له داسې تربیت ورکول چې هغه تا ذهنا هغه په تا پوه نه شي خو لیکن ته به د هغې نه ټوله هسټري د ورځې هغه اخلي ډېره ښایسته خبرې ته شیخ صاحب اشاره وکړله په تربیت کې د ستاسو دا خبره د ډیره ضروری ده دا پکې شامل ده چې بچی سره روزانه محاسبه وشي په داسې طریقه باندې چې هغه په ضد کې رانه شي شاباسي ماخستن غرمه سحر درې ټیمه موږ په دسترخوان کې نو د اولاد سره بچی ته د ورځې چرته تللی وي مانځه کې ولې نه دا محاسبه ده تا غفلان کې الک سره څه کول تا په دکان کې ټیم ډیر ولې ولګو نو د دې خبرو موږ او تاسو یو بل هم تپوس شیخ صاحب چې نن سبا زمونږ په باب د تربیت کې اکثر افراط او تفریط هغه ډیر دی یا باب تربیت کې بالکل موږ داسې وکړو چې ماشوم دی ونازولی دی او کله بعضې پلاران داسې شی وکړي چې هغه د وهلو ټکولو نه کار واخلي دې باب کې ستاسو مختصر طریقه باندې څه د کتونکو ته پیغام لرئ شیخ صاحب محترم ډېر ښایسته تپوس مو وکړو دا پښتانه لفظ زه بار ځکه یم چې زموږ په معاشره کې دا کمی لږ ډېر دی زمونږ پښتانه په باب د تربیت کې د قدوانه کارونه کوي افراط کوي تفریط کوي اول به د افراط نه راولو زیاتې د پښتانه دومره ډیر کوي چې بچی سره سمه خبره نه کوي بس د خبرم هغه ته ډب دی کنزله ده ګوره بچی ته څه وایي اجړه دا زموږ د پښتنو عام لفظ دی نو چې ته بار بار اجړه وي دا به اجړاګانو لذي که نه ځي هغه به ځان ته سوچ کوي چې ما کې به صحیح که نه زه اجړه یم کله ورته وایي بې غیرته
کله ورته نورې کنځلې کوي هغه کنځلې نامناسبه دي چې موږ یې ویلی نه شو. نو شیخ صاحب محترم معاشره داسې د افراد کوي ښه په معمولي خبره بچی راګیر که ویې ډبه وه داسې پلاران شته چې بچي د پاسه ټوپونه وي سر پې مات کړي لاس پې مات کړي نه داسې به نه کړي او دغه شانتې د حد نه ډېرې سزاګانې وله ورکوي. بعضې خلک بچي را ځوړند کړي یا پکې پورې سکولونو کې موږ خپله شیخ صاحب په یو سکول کې وو په وړوکوالي کې زموږ یو استاد اوس به یا مړ یا به ژوندی د هغه پیرډ د هغه کلاس ته هېڅ چا خوښ نه ولې شاګرد راونیسه په څلور کسه جاستې جوړ کړه ویې وهه ویې ډبه وه د هغه د لاسه ډېر شاګردان څه شو لوفران شو. شیخ صاحب یو هلک راته مخکې ورځو کې ټلیفون وکړو ویې ویلې فلانکۍ مدرسه کې زما ورور خو د هغه قاري صاحب د وجې نه هغه نه اوس لوفر جوړ شوی دی. مې ولې وایي هغه قاري صاحب دومره وهل دومره ټکول او دومره سزاګانې ورکولې او دومره زور یې پرې راوړی چې هغه نن لوفر جوړ شو مدرسې یې پرېغوستله. تاسو به اورېدلي نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم مسجد کې ناست دی بانډچي صحابي راځي بودو هغه په ولاړه باندې بول کوي صحابه کرام یې منې کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي پرېږدی چې دی دا بول پوره کړي بول یې پوره کړه بیا هغه بانډچي ته نه وایي چې ته پې اوبه واړوه ځکه تا ګنده کړی دی تربیت دی. محمد رسول الله علیه السلام هم پلارو هم نبیو هم معلمو هم حاکمو دا ټول صفات باغې کیو چې بولې پوره کړه صحابه ورته ویل په دې اوبه واړوئ. نو اولاد سره افراط ونه کړو. دویمه خبره تفرید هغه دا دی چې ډېر ناز ولور نه کړو. اوس لکه یو بچی دی نه کاروباري دی نه تعلقات شته نه هغه واده کړی دی د داسې بچي دپاره د غټ موبایل د ټچ موبایل د اخیستلو څه ضرورت دی. ما یو اسپتال ته لاړم د یو بیمار پوښتنې له نو هغه ځای کې م لږ انتظار کوو یو مور راولګېدله بچي له موبایل کې ګیم راواړو وایي بچیه دا واله ځان پې قلار که نو چې کله مور راولګېږي او بچي ته په موبایل کې ګیم راواړئ نو په ګیم کې څه فایرې که نه ډزې دي ویشتل دي ذهنن دغه ټیم نه نو ګوره شیخ صاحب محترم د دغه وخت نه دی ډزو ته لاړه منشیاتو ته به ځي نشو ته به ځي بدماشۍ ته به ځي یوه پنسه به یې اوچتی دی به د چا نه اثر لي د بدماشانو نه. نو شیخ صاحب محترم تفریط هم ونه کړو. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمایلی دي وی ډیر پلاران دا خیال کوي چې زه د بچي سره ښه کومه خو غټ ظالمان دغه پلاران دي ولي و اعانته علی شهواته په ګناهونو کې ورسره مرسته کوي. اوس د بچی دی او واده نه دی کړی کاروبار یې نشته غټ موبایل چې تا وله واغسته دا تا په ګناه کې د هغه سره مرسته وکړله یا نور د ګناه اسباب ورته برابروي. همداسې کوشش دا وکړو دومره ناز ورنه کړو کله ډبه م ورکړو کله غصه مو ته وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د هغه مسلمان نه بیزار یم چې هغه د ادب لخته د خپلو بچو نه اوچته کړي. خیر دی که په مدرسه کې په سکول کې استاد پې یو ګزار وکړو خامخا به یو داغ پې جوړ شي تغمه به جوړه شي مړه به جوړه شي هغې ته ورخطا نه شو دا د سبا ورځې عالم د ده نه جوړېږي د سبا ورځې شیخ صاحب دی د سبا ورځې قاضي دی نو ناس کې هم ګزاره وکړو. شیخ صاحب جزاکم الله خیر. شیخ صاحب نور هم اهمې پوښتنې شته خو انشاءالله که جون بیا به یو بل فرصت میلاو شي هغې کې به دا مزید نور پوښتنې او سوالونه هغه وکړو. تر دې پورې زموږ دا پروګرام هغه پای ته ورسېدو. تاسو نه یو جهان مننه. الله رب العالمین د ستاسو په عمر کې خیر او برکت واچي. حاضرینو هم زموږ غوښتنه ده چې زموږ دغه کوم علما راځي او موږ سره مختلفو موضوعاتو باندې غږیږي که خوښه مې هغه انشاءالله مخکې نورو ملګرو سره هم نشر کوي او انشاءالله انتظار کوئ آینده بل پروګرام هم من قریب هغه به تاسو سره انشاءالله نشر کیږي. السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام. Don't forget to like and follow Rana Studio.